أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. دی آیت مبارکنا د 283 نمبر آیت پوری د دې حصے دا دویم باب دی. دی کې د معاملات مالیه ذکر کیږي. مخکې آیت سره ربط دا دی چې مخکې آیتونو کې بلکې مخکې پورا باب کې د انفاق فی سبیل الله هغه ترغیب ذکر کړلی شو. نو دی آیت کې دی طرف ته اشاره ده چې دغه انفاق فی سبیل الله دا د حلال مال نه پکار دی. نو کم مال چې هغه په ربا سره او په سود سره حاصل شوی دی د هغې نه انفاق دا درست نه دی. نو فرمای الذین هغه کسان یأکلون الربا چې دوی سود خوري لا یقومون نه به ودرېږي دوی نه به راپاسي دوی د قیامت په ورځ د قبرونو نه الا مگر کما پشانت د هغه کس یقوم الذی پشان د ودرېدلو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې لیونی کړی دلره شیطان بد حواسه کړی دلره شیطان من المس د لاس وروړلو نه. لکه څنګه چې یو سړي باندې پیریان راشي او دی په خپل خود کې نه او عجیبه بد حواسه حرکتونه کوي، دغه شانتي دغه خلک چې د قیامت په ورځ راپاسي دوی به هم هغه دغه یعنی بد حواسه او یو لیونتوب به په دوی باندې دای د دوی د قیامت په ورځ د راپاسېدلو حالت ذکر کړی دی. دا تخویف دنیوي دی. نو فرمای ذالک او د دوی داسې کېدل چې دي چې دوی به د قیامت په ورځ راپاسي او دوی به په دوی باندې به لیونتوبي بأنهم د دې وجې نه یقینا دوی چې وو قالو دوی ویلو انما البیع مثل الربا چې دا بیع خو د سود په شانتې ده. یعنی دوی سود حلال ګڼلو او د دې لپاره استدلال کولو چې داسې ونه وي چې دا سود د بیع په شان دی، بلکې داسې وي چې دا بیع خو د سود په شانتې ده. نو چې بیع حلال ده نو دا سود ولی حرام دی؟ نو دوی ګویا چې استدلال وکړو چې په بیع کې هم دغه شانتي تا په 10 روپۍ یو شی واغستو ته په 15 خرڅې
دغه شانتې 10 روپۍ ته په سود کې بندې کړي او ته 15 روپۍ په هغې باندې اخلي، نو دا خو یو شان دي. نو الله تعالی د هغې فرق بیانوي. واحل الله البيع وحرم الربا. په دې کې فلسفو ته د تلو ضرورت اړوشته دی نه، بس دا خو د الله تعالی اختیار دی. دغه ته بندگی وای کنه چې الله تعالی سود حرام کو بیع حلال کړه، نو بس دا غټ فرق شو. یو شی یعنی دوانه شیزونه په ظاهر یو شان ښکاري، یو شی الله تعالی حرام کړی دی، بس دا حرام شو. دې کې که اوس ته وایې چې بای مونږه د عالمي دنیا نه مجبوره یو، مونږ د ورلډ بینک نه مجبوره یو، د دې نه بغیر معیشت نه چلیږي. بای دا څنګه کیدی شي چې مونږ د دنیا نه یوازې لاړ شو؟ پوره دنیا کې د سودي نظام رایج دی، نو مونږ پکې ځان له کورکې نشو جوړولی. دا ټول محض هغه د خلکو دوکه کول او د ځان دوکه کول دي. ورنه زموږ په ګاونډ کې افغانستان هغه بغیر د سود نه چلیږي. د هغوی د ملک د جوړېدلو کال 2 نه کیږي، د هغو پیسه د پاکستان نه اوس هم درنه ده. نو مونږه سره د دې حرامو هغه په شا روان یو، او هغوی بغیر د دې دنیا د احتیاج نه، بغیر د ورلډ بینک نه او بغیر د IMF نه د هغوی معیشت ښه روان دی. سره د دې نه چې د هغو سره په لاس کې هیڅ نشته دی، او سره د دې نه چې مونږه هغه یو لویه زمانه په دې ملک باندې حکومت پاتې شو، او یعنی ډیر څه د دې ملک سره شته دی. نو فرمایي چې په دې کې هیڅ قسمه خبره دنیا نه بغیر مونږ نشو چلیدی، د بینک نه بغیر نظام نه چلیږي. دا ټولې خبرې چې دي دا هغه فاسد او فضول خبرې دي. نو فرمایي چې الله تعالی بیع حلال کړې ده، سود حرام کړی دی. دا که اوس یو شانتي دي او که جدا جدا دي، لیکن الله تعالی چې داسې حرام کړی دی سود، نو بس دا حرام دی، او بیع حلال کړی دی بس حلال ده. دا که چا په سمجھ کې راځي او که نه راځي، دا که دې نه بغیر معیشت چلیږي او که نه چلیږي، که دا یو نیک سړی کوي او که بد سړی کوي، لیکن دا حرام دی. نو فرمایي چې دوی وایي چې دا د بیع په شانتې ده، حالان کې الله تعالی بیع حلال کړې ده او سود حرام کړی دی. فمن جاءه، نو چاته چې راغی موعظة نصیحت، د الله تعالی د حکم چاته ورسید د سود د حرام کېدلو، من ربه د رب د طرف نه د سود د حرمت حکم چې چاته ورسید، فانتها، نو دې منع شو، فلهو، نو د په ملکیت کې دی ما هغه سلب چې مخکې تیر شي. مخکې چې کم د دې حکم دراتلو نه مخکې په عرب کې چې دی نو هغه د سود رواجو صحابو کې دی لین دین کېدلو. نو فرمایي چې تاسو د دې حکم دراتلو نه مخکې چې څومره سود کړی دی نو هغه ستاسو ملکیت دی. فرمایي چې فلهو ما سلف، نو د په ملکیت کې دی هغه مال
چې مخکې تیر شوی دی، مخکې د هغې معاملات شوي دي. و امره الی الله، او د معامله د الله تعالی سره ده. یعنی دوست توبه کړې ده، دا توبه د زړه نه کړې ده، او که محض د منافقت کوي، فرمایي چې دا معامله د الله سره ده. ومن عاد، او چا چې دوباره دغه سود وکړلو، د سود د دې حکم د حرمت راتلل نه پس، فاولئک اصحاب النار، دا خلق جهنمیان دي. د حکم د حرمت د راتلل نه پس دوباره چا سود وکړلو، دا جهنمیان دي. هم فیها خالدون، دوی په دغه جهنم کې همیشه وي. فرمایي چې د خالدون لفظ دا عام طور باندې د کافرانو د پر راځي. البته دو ګناهونه داسې دي چې د دې سره د جهنم د خلود ذکر راغلی دی. یو د مومن قتلول، هغه بی ګناه یو مومن قتلول، او بل سود شولو چې په دې دواړو ګناهونو باندې د جهنم د همیشوالي حکم راغلی دی. الذین، هغه کسان، یاکلون الربا، چې دوی خوري سود، لا یقومون، نه به ودرېږي دوی، الا مگر کما یقوم الذی، پشان د ودرېدلو د هغه کس، یتخبطه الشیطان، چې لیونی کړی د لره شیطان، من المس، د لاس وروړلو نه. ذلک، دا بانهم، د دې وجې نه یقینا دوی چې دي، قالو ویلو دوی، انما البیع، یقینا سود چې دی، مثل الربا، پشان د انما البیع، یقینا بیع چې ده، مثل الربا، پشان د سود ده. واحل الله البیع، او حلال کړی د الله تعالی بیع، وحرم الربا، او حرام کړی دی سود. فمن، نو هغه څوک، جاءه چې راغی دته، موعظة، نصیحت، من ربه، د خپل رب د طرف نه، فانتهى، نو دی منع شو، فله، نو د ده لپاره، ما هغه مال ملکیت ته، سلف چې تیر شوی دی، و امره، او معامله د ده چې ده، الی الله، د الله سره ده. ومن، او هغه څوک، عاده چې دوباره وکړلو سود، فاولئک، نو دا کسان چې دي، اصحاب النار، جهنمیان دي. هم فیها خالدون، پدې کې به همیشه وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.